سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. ټول اول تاسو ټولو ته د روژې دغه مبارکه میاشت ډېره مبارکي. الله دې وکړي چې ستاسو روژه ښه تېرېږي. الله دې ستاسو ټولو عبادتونه، روژه، منځونه، تراویح ټول دې الله قبول و منظور کړي. ملګرو، نن شپه بیا موږ راوتلي یو د روژه ماتې نه بعد د تشنبي لپاره. موږ سره خوراکي مواد دي، ورسره کمبلې دي او خیمې دي. نوي چې کوم افغانان درونه دي هغه نوي مهاجر بیا راډیر شوي دي، بیا راغلي دي. نن شپه بیا موږ راوتلي یو سره د ملګرو دغه مواد هم راوړي او دا غواړو چې په دې ملګرو تقسیم کړو د پیشنمي دپاره څه خوراکي توکي دي موږ سره. نو غواړو چې دا دوی ته په وخت ورسوو. دغه ویډیو تر اخره پورې موږ سره وګورئ، زموږ عملتیا وکړئ. او زما ستاسو ټول ملګرو دا هیله ده هغه ملګري چې څوک کولی شي کومه شپه موږ سره راوځي بیرون، دوی کولی شي او راشي موږ سره په دغه کار خیر کې موږ سره کومک وکړي. نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ ملګرو. لار نشته. Ahora sí, ¿cómo se fue? Ajá, no se va a hacer. ملګرو، په دې شپې په دې یخو شپو کې په دې ځایونو کې دغسې پل لاندې زموږ ستاسو وروڼه چې کوم نوي راغلي هغه اوسېږي دلته. د اوبو غاړې دلته اوبه دي. بعضې وخت کې موږ تاسو ته هغه انځورونه یا عکسونه نشو ښودلی، په ویډیو کې نشي راوستلی هغه خیمې او هغه ملګري. هغه موږ نه غواړو چې هغه راولو، بلکې هغه ملګري هم نه غواړي چې په ویډیو کې راشي. نو دغسې ځای نه تاسو اندازه کولی شئ په دې یخ کې، په دې روژه کې چې زموږ ستاسو وروڼه کوم نوي چې راغلي هغه دغسې پلونو لاندې په خیمو کې اوسېږي. نو ویډیو تر اخره پورې موږ سره وګورئ. قاري صاحب امرالله نه مننه چې هغه ویډیو جوړوي. قاري صاحب تاسو ورته ښودلی شئ په دغه اوبو غاړې ته همداسې هغه ځایونو کې دغه یو خیمه دوه خیمې تاسو ورته دلته وښودلې. دلته چې کوم دا نوي افغانان راغلي هغه دغه ځایونو کې اوسېږي. فکر کوم پوخت پانتا ساحه وي. بالکل لا پوخت پانتا ساحه ده او موږ کوشش کوو چې دوی ته کمبلې، خوراکي توکي او خیمې ورسوو. نو هغه مخکې چې کوم ملګري تاسو ته ښکاري دغه ورونه دي، موږ مخکې ورځو او دوی ته موږ شاته چې کوم دی موږ سره کمبلې، خوراکي توکي دي هغه روان دي، زموږ ملګرو روان کړي هغه هغو ته رسوو. نو ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو را سره د سر نه وئ په ویډیو کې دغه څه ځایونو ته موږ لاړو، خوراکي توکي هم تقسیم کړل. دا دی اوس روان یو بل ځای ته، بل یو ادرس ته ځو. هلته څه ملګرو زنګ والی و ادرس یې رالیږلی و، نو هغه طرف ته وځو، هغو ته کمبلې، خیمې یا نور څه خوراکي توکو ضرورت و هغه ورته رسوو. دغه مخکې موټر هم زموږ ټیم کې دی، دغه دوه موټر دي، موږ اته کسان یو او دغه څه توکي دي را سره. لکه څرنګه چې ما سر کې وویلي که کوم هغه ملګري چې کولی شي کومه ورځ موږ سره راوځي نو دوی موږ سره اړیکه نیولی شي. دوی کمنټ کې خپل واتساپ نمبر پرېښودلی شي، موږ ورسره اړیکه ونیسو. یو شپې دپاره دوی هم راوتلی شي او په دغه کار خیر کې موږ سره دوی هم مرسته کولی شي، حصه اخیستلی شي. ملګرو تر پایه را سره اوسېږئ، موږ یو دوه درې ځایونو ته نور هم ځو. موږ نشو کولی چې خاص کر دغه کوم ملګري چې راغلي د هغوی عکسونه واخلو یا انځورونه یې راولو یا ویډیو راولو په ویډیو کې، ولې موږ مختلفو ساحو ته روان یو، دغه شپې اوس روان یو. نو تر پایه موږ سره اوسېږئ. مننه.